چې بعضې د مسلمانانو زامن د دې ځای نه ځي لندن ته ځي، امریکې ته ځي، بلجیم ته ځي او نور هغه یورپي ملکونو ته ځي چې هلته پیسه ډېره زیاته ده. په لږ وخت کې سړی ډېرې ډالرې برابرولی شي. بیا هغه ځنه ټلیفون وکړي چې تاسو پنجاب کې پلاټونه واخلئ او ما پیسې در ولېږلې. بیا ورته وایي چې یا حیات آباد کې کور واخلئ، یا بټ آباد کې واخلئ، یا اسلام آباد کې. او په داسې عمر کې کسان ځي چې هغو ودونه نه وي کړي. داسې هلکان ځي چې هغه د کم عمر والی هغه ځای ته چې ځي نو په لاره کې داسې انټرویانې ورکوي چې باقاعده هغه خلکو ته وایي چې موږ د اسلام خلاف یو، موږ دلته ځکه راغلی یو چې دغه نظامونه زموږ خوښ نه دي. داسې کسان تللي دي چې غټې غټې ګیرې وي، په ایرپورټ کې پاکه ګیره خرولې ده، اسلامي شعار یې لرې کړی دی. کافرو ته دا کوشش کوي چې دا ثبوت ورکړي چې زه مغربي ذهن والا یم، زه د اسلام نه سخت مخالف یم، زما د یورپ معاشره خوښه ده. بل طرف ته حالات داسې دي چې اسلامي ملکونو کې سخت جنگ روان دی. د مسلمانانو حاکمانو سره دا سوچ نشته چې ګوره زمونږ کسان ځي او زمونږ ملک څوک نه راځي، مونږ داسې ماحول جوړ کړی دی چې په خلکو باندې پراخه دنیا تنګه شوه. مونږ داسې ماحول جوړ کړی دی چې هر سړی په دې سوچ کې دی چې کم طرف ته لاړ شم، ځکه ما ته امن نشته دی، زما بچو ته امن نشته دی. کافرانو خپلې دروازې کلاو پریښې دي او داسې یو ترتیب یې جوړ کړی دی چې خلک ځان وژني او د کافرو ملک ته ځي. ما خپله یو کس ما ته ویل ول زه تلی یم تا ته چشمدید حالات ویم چې موږ به په واوره کې روان وو، کسان به ټپ شو، مړه به شو، موږ به هم ژړل او هغوی به هم ژړل، زنکدن به یو، ورور به ورسره و، د ورور نه به ورور پاتې شو او په جړا جړا به لاړ، نه به جنازه وه، نه به د هغې کفن و او نه به قبر و. او ډېر ملګري زموږ نه ماران وچیچل، څه رانه ورغښته او څه په باډر کې پولیسو مړه کړه او څه د تندې نه مړه شو، څه په لانچونو کې مړه شو او څه په یو سبب مړه شو او څه په بل سبب. داسې ډېر کسان موږ نه مړه پاتې شو، موږ ورور ولاړو، یو ملکم پاس که بل ملکم پاس، آخر ورسېدو هغه ملکونو ته چې د کومو ملکونو موږ اراده کړې وه. نو دا وضاحت کول غواړو. د الله نه دا امید دی چې کېدای شي د بعضې مسلمانانو